سرفرازان صفدر صاحب رحمت الله علیه فرمایي ذخیرۃ الجنان داغه تفسیر دی. ذخیرۃ الجنان کې اغلی کلی دي دلته نه دي لیکلي، دلته نه دا مسله. دا مسأله چې کم دینو دا د سورۃ النساء په آیت کې دا یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. په دې آیت کې لیکلي دا شانتي د منځونو په باب کې چې کم دینو په نورو ځایونو کې لیکلي، خو دغه آیات کې لیکلي دا مسئله دا لیکلي دا سرپرازان صفدر سے چې په کوم منځونو کې قرت پټم دی نو پاغي کې با په دومره आवाज سره قرت کې چې تی په دې غوګو په خپل اوري په چپه خلمونس خو د ټولو په کاهو په نزدیک باندې مکروه دی چې دا سې وسړی ولاړی دا سې دا مکروه دی وی با دا سې منګ دا سې کو خو لیکن سرپرازان صفدر سے بوئی دا سې بنه کې دا سې بکې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دا سې په خبر ورسې دا غلی کړي دا زما فتوا ده، دا دغه فتوا ده او هغه په حقیقت کې زمونږ د اسلاف نه په حقیقت کې جمع د سلف چې ده خبر ورسې دا اوس خو چې اسلاف جمع د سلف ده دا بیل شی دی، خو لیکن هغه جمع د سلف اسلاف نه داغه فتوا معتبر وا 50 کال هغه چې کوم دی د قران درس کړی دی دلته لیکلی دي. خا کم منځونه چې جهري دي د ماخام د سبا او د ماسوتن او دا تانه جمع سره پاتې شو او تی ځان لکه نو پدې کې مختار مذهبداري چې ځان لته کې نو په تیزه پکې قرت وکا مختار مذهب دا زموږ د احناف دی. په دې قدوره کې دا مذهب شته، په هدايه کې دا مذهب شته، په کنز الدقائق کې دا مذهب شته، په شرح الوقایه کې دا مذهب شته. بعض غیر مذهبه د خپل مذهب نه واقف نه دي، هغه بیا اسې خلکو سره په دې خبره چیړ چال کوي، په خبرو سره د خپل مذهب نه واقف ني او د کوم دینو ده. نو دا مسله د تاسو د ماخام موږ در نشوي دي او ځان له دغه ځای کې نو بالکل چې کوم دی داسې وکا الحمدلله رب العالمین ډیر چې موخه خدا سي وکا خبر اور سره په اندازه کې چې کوم دی په جهر وکا چې دا قضا د ادا موافق شي، قضا د ادا موافق شي. اصل طریقې خدا و چې تا امام سره کوم دی په جهر کړو کنه نو چې هغه در نه قضا شونه داسې بیا کول شي ځل او جائز دي چې پټ پکې قرات وکي یا پټ قرات پکې جائز دی او دا افضل دی. د دې افضل نه علامه ګان صاحب نه دی خبر، علامه ګان صاحب ګرځي داسې لک پترس غونته لک اسمان چې داغي په سر پروتي دا علامه ګان خبر نه دی، د خپل مذهب نم نه دی خبر. په خبر اور سره نو د خپل مذهب نه ځان خبرول بکاري دا نو دلته دا ذکر کو ولا تجر بصلاتک او ته جهر مکوا چې کم دینو په خپل منځونو کې ولا تخافت بها او ډیر زیات پټم چې کم دینو مکوا وابتغي بین ذلک سبیلا د دې په منځ کې ځان لا یو درمیانه لار اختیار کا، درمیانه غونته کې لار اختیار کا. نو ګورا پیغمبر ته الله وی، پیغمبر ته الله وی چې کم دینو ډیر پچغه موایا خو ډیر پټم موایا د دې په منځ کې وایا کنه. نو د دې په منځ کې بداسي چې خامخابه یو کس نیم در سره اوري تبه موري نو بس هغه ته جهر وي خبر اورسلی. نو چې یو سړی د قران نه ني خبر، د پیغمبر د مذهب نه ني خبر، د پیغمبر د حدیث نه ني خبر او د خپل مسلک نه ني خبر، الله دې عمل کولو توفیق راکړي.